که ستاسو ماشوم دغه چیپس خوري یا د چنچور خوري یا د چڼه خوري یا چاکلیټ خوري نو دا معلومات تاسو ته نشته دي چې دا ستاسو د ماشوم دپاره روزانه او بار بار خوړل د زهر نه کم څیز نه دی چې د دې د وجې ستاسو د ماشوم چې کم صحت دی هغه ورځ په ورځ خرابیږي او ورځ په ورځ نقصان هغه ته رسیږي. نقصان یې د ټولو نه اول دا دی چې ستاسو د ماشوم کمه معده ده هغه ډېره زیاته کمزوري کوي چې هیڅ قسم خوراک به هغه نشي ازمولی. دویمه خبره ده چې ستاسو د ماشوم کم دماغ او کم برین یعنې مازغه دي هغه دومره زیات خرابوي د دې خوږوالي د وجې چې کم کارونه د مزغو وي او صحیح طریقه باندې بیا نه کیږي. د دې سره ستاسو د ماشوم چې کمې ګردې دي هغه هم ورځ په ورځ خرابولی شي که چیرې تاسو د خپل ماشوم احتیاط په خپله ونه کړو. او د دې سره ستاسو د ماشوم د زړه چې کم صحت دی دا ورسره هم خرابېدی شي ځکه چې کم څیز هغه ماشوم ته درکار وي د صحت لپاره هغه څیز ورته نه میلاویږي چې د دې ګنده څیزونو نه د هغه معده ډکیږي نو خامخا هغه ته به نقصان رسیږي. او د ټولو نه غټ نقصان یې دا دی چې په ماشوم کې هغه طاقت کم چې د بیمارو خلاف د ماشوم په وجود کې دننه جګړه کوي کم ته چې امیون سیستم ویلی شي نو هغه ورځ په ورځ کمزوري کیږي چې ستاسو ماشوم به هر ټایم ستړی او ستومانه وي او تکاوټ به محسوسوي او کله چې بیماریږي نو زر به ټیک کیږي نه چې دا ټول نه غټ نقصان دی.